امرالله صالح څنګه په طالبانو نیوکې کړې دي، څه یې ویلي دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. امرالله صالح افغانستان کې د مرستو د ترلاسه کولو او ویش هیڅ میکانیزم نشته. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام لومړی مرستیال ویلي کابل ته د نړیوالو مرستو د استولو بهیر لپاره هیڅ داسې یو میکانیزم نشته څو ډاډ ترلاسه شي چې دغه مرستې د طالبانو له لاسه نه تیریږي او یوازې اړو کسانو ته رسیږي. امرالله صالح تیره شپه په یو له ټویټونو کې ویلي هغه معلومات چې له ده سره دي د ملګرو ملتونو او یا نورو غیر دولتي ادارو هیڅ ماموریتونه د طالبانو د استخباراتي ادارې له شتون پرته امکان نه لري. ښاغلی صالح دا ادعاوې پرته د کومو شواهدو د وړاندې کولو کړي، خو یادونه یې کړې چې کولی شي په دې اړه نومونه او تاریخونه شریک کړي. د امرالله صالح د ادعاو پر بنسټ طالبانو د پوهنې او روغتیايي وزارتونو کې چې د ملګرو ملتونو او نورو ادارو له خوا یې ډیر ملاتړ کیږي ملایان مقرر کړي دي. ښاغلی صالح زیاته کړې هیڅ یو غیر دولتي اداره نشي کولی د طالبانو د استخباراتو له اجازې پرته حتی یو کارکوونکی هم استخدام کړي. یو بل مورد چې ښاغلی صالح اشاره ورته کړې ده دا دی چې د ده په وینا ټولې غیر دولتي ادارې باید د طالبانو د اقتصاد وزارت کې ثبت او راجستر شي، که نه نو د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. تر اوسه طالب چارواکو د امرالله صالح د څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی.